وسیدنا بعد الله سبحانه وتعالى بیا د اهل کتاب او بد صفات به بیانې خبره او بیا د اهل کتاب شروع شي د يهودو سره ډیر زیات مالونه ډیر زیات او په مسلمانانو باندې په وحود کې دومره غټه سخت رااله خو دوی هیڅ رحم په دې مؤمنانو باندې او په دې مسلمانانو نه دا غوي ملګرتیا کوله بخیلانو والله سوي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله او ګمان دي نه کوي هغه کسان چې بخل کوي باغ مال چې ورکړي دي دوی ته الله د خپل مهربانۍ نه هو خير لهم چې دا غوره دي د دوی لپاره بل هو شر لهم بلکې دا خو بد دي د دوی لپاره سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة زردچی پغاړه کې بواچول شي دوی ته هغه چې بخل کړي دي دوی باغی باندې په ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض او خاص د الله د پاره میراث د اسمانونو د زمکې دی دغه زمونږ د پاره فائدې لري چې بخل نه بزان لري ساتي الله دې بخیلانو دې غاړو ته دغه سواد چې په سبانه بخل کړي او د ازمکه عثمانونه او د هر څه چې الله ته پاتې کیدونکې نو بخل د سیش والله بما تعملون خبير او الله فعملون چې تاسو کوي خبردار دی په سوره بقره کې یو آیت تیر شو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا کله چې دایت نازل شونه د يهودو دا خبره وکوله وی د محمد رب فقیر شوی دی زمونږ نه قرضې غواړي دا څه خبره دوی قرضې غواړي زمونږ نه دومره بې ادب خلکو د يهودو دومره بې احترام خلکو دوی دا خبره ابو بکر صدیق رضی الله عنه اوریده او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډېر نرم انسانو خو د پیغمبرانو نه بعد غوره مؤمن د زمکې په دې مخ باندې هغه دغه انسانو نو په دې ټیم کې به داغه نه څنګه صبر شي داغه لړ دغه يهودي نه پړقو وستو د مخ ولوو يهودي وغوران شو رسول سم په خبر رااله رسول سم ته واله او یا رسول الله ما واله ولي وي دوی چې الله غریب دي مونږ مالدار یو الله زمونږ قرضې غواړي رسول سلام خودي انسانو چې انصاف وکوي په دې خبره باندې تاسو روي گواښتي ابو بکر صدیق ته سوکشتي چې هغه وی چې او ما اوریدلی چې دا خبره کړې او یا رسول الله گواه ما نشته خو ما اوریدلی ځکه هم او اسه منو بیا ته رسول سمو چې صحیح ده ستا خبره خو لکه گواه په دې باندې راوړي ولې دې سړی والے دا خبر رواني الله د آیت نازل کو لقد سمع الله قول الذين قالوا يقينا وورد الله وينادى كسانو چوي ان الله فقير ونحن اغنياء يقينا الله غريب دی او منګ مالدار یو ابو بکر صدیق رنن کوي الله بخبل ورکوي زه کوي ورکو ما وريدلی دی الله وي دا دومره به ادب خلکو چې الله مبارک دوی دا خبر وک الله سوي سنكتب ما قالوا زرد چې وبلیکو دا خبره چې دوی وي وقتلهم الانبياء بغير حق او وجلد دوی پیغمبرانو لربنا حق سره ونقول ذوقوا عذاب الحريق او ايوب دوی ته چې وسکي عذاب دو سوزون کی ذلك بما قدمت ايديكم دا عذاب په سبب دا عمل دی چې مخکې لګلي دي لاسونو استاسو وان الله ليس بظلام للعبيد او یقینا الله نه دی ظلم کوونکی په بندگانو باندې خدي يهوديانو به چې د ایمان نه وروړو یو بهانه به کوله د دروغ وزر به کتو هغه سره وي موږ ته زمونږ پیغمبرانو دا خبره کړې و چې اخیری پیغمبر کله راشي نو یو نه خداغه داده چې دغه قرباني یعنی خیرات او صدقه
چې کله وکړي نو هغه به ورته یږدي د اسمان نه به ور راځي هغه به خوري او د اوسه پورې خو داسې نه دي شوي یهودو به داسې خو نه دي شوي نه ځکه موږ ایمان نه راوړو دا به دروغ وي پخوانو پیغمبرانو دا خبره سره کړې نه ده چې آخرني پیغمبر به دا نه ښیي خو دوی د ایمان نه راوړو دپاره به دا خبره کوله الذين قالوا دا کسان دي چې وایي ان الله عهد الینا یقینا الله حکم کړی دی موږ ته الا نؤمن لرسول چې ایمان به نه راوړو په یو رسول حتى یأتینا بقربان تاکله النار تر دې چې راوړي موږ ته قرباني چې وخوري لرور من بالا به ایمان راوړو الله به الزامي جواب ورکړي او رد پکې چې دې څنګه مخکې شوی دي دا پیغمبر خو سید تاسو در پر دا باندې وکته دا مخکینی پیغمبرانو به سلام وجل قل تورتوا قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات يقينا راغلي دي تاسو تدير پیغمبران مخکې زمانه پخکارا دلیلونو سره وبالذي قلتم او باغشي سره چې تاسو ویلو یا تاسو غختلو دغه سوي چې قرباني به ور به خوري ديس غشوي دي مخكي فلما قتلتموهم نولي وجلي تاسوغي إن كنتم صادقين كي تاسو رشتني وسلخ بالبيغمبر تسلي وركي فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك نګدوی دروغجن غني تعالی نو یقینا دروغجن کړي شوی دي ډېر پیغمبران مخکستانه جاءوا بالبينات راغلي وغوي بخکار دلیلونو والزبر پوان کتابونو والکتاب المنیر او پلوی کتاب رڼا کونکي الله غوی ته دلیلونه غټ کتابونه واړه کتابونه د هر څه ولور کړ دغه باوجود خلکو د دروغجن ویلي نه پیغمبره کته ته څوک دروغجن وي نو زړه په مخه پکاو صبر کوه او د دې نه بعد الله سبحانه تعالی د آخرت نه یره بیانې چې د آخرت نه ویریږي او خپل پیغمبر او صحابه کرامو له تسلی ورکړي چې خپکیږي مده دنیا د جزاء زین نه د امتحان زیاده که سخت د باندې را لې خبره نه ده هغه وخره روان دي چې زه به تاسو له بدله درکم تاسو له جنتونه درکم كل نفس ذائقة الموت هر سوالا سکون کې د مرګ دی دا د الله فیصله ده هر ساغستون کې شی دی بمري او د موت چې دلته نشو میورز بدی سرایشي چې موږ بم په قصو کې پاتې کیو ابا ناشنا وخی چې خلک به موت په قصو کې یادای یره پلانې وو هغه به دا چل کو پلانې وو زو بارک ویم وي ستاسو بارک ویم وي موږ سې لیکل نه دی راوړي لکه څنګه چې موږ اوس د خپل مشرانو مبارک لګیو دغه پلار نکاح او مشران یره پلانې الله دی وبخې دي سو پلانې الله دی وبخې دا به کول قصې کوي نو زما واستو مبارک ویم خلق دا قصې کوي په دې نشي چې خلق بم بخ کار یادې کوي بد بم یادې کوشش دا وکړ دي چې انسان همیشه یو خسیرت پری دي شاته سباله کې سوک دی یادې چې بخ کار دی کې دعا خو به تکي کنه الله كل نفس ذائقة الموت او الحمدلله د مرګ د موضوع د قیامت د موضوع د قبر د عذابونو د موضوع دا دې موضوع چې بده باندې ما بشمار بیانونه او خبرې کړي هغه بیانونه ووري تفصیلا د مرګ سخته په دې عنوان باندې یو بیان دی د آخرت سفر په دې عنوان باندې یو بیان دی د قیامت سختي د یو بیان شتي د قیامت پر زرمانونه د سم یو بیان شتي زنکدن دی باندې یو بیان شتي قبر احوال او د قبر سختي په دې باندې یو بیان شتي دغه بیانونه ووري سره بزولم تاسو نرم شي او بل چې هغه آخرت په تاسو معلوم شي چې په آخرت کې څه دي په قبر کې څه دي ودلته دغه تفصیلی خبره موږ نشو کول
كل نفس ذائقة الموت، هر سوالا سکن کے د مرگ دے، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، او یقینا پوربا درکڑے کی تاسو تاجرون استاسو بورز د قیامت. سبحان الله سمره کلی تسلی ده. الله صحابه کرامو ته ویل چې خپکیږي مله سختي تاسو ته ضرور رسیدي، دې بدله به تاسو په آخرت کې ملو شي. هر مؤمن د پاره بدی کې زیره دی او ګناګار انسان د پاره بکی یره پرته ده چې تاسو ته بدله لازم ملويږي. نو ستا که عمل خدي یو خبدله کبد اعمال لي یو بد بدله. فمن زحزح عن النار، نسوک چی بچ کړی شو د ورنا، او دخل الجنه، او داخل کړی شو جنت، فقد فاز، نو یقینا دې کامیاب شو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، او نه دې ژوند د دنیا مگر د دوکې سامان دی. الله په دنیا باندې ګوري دوکه نشي. حقيقي کامیابی دغه چې سره د ور نه بچ شي او جنت ته لاړ شي. الله دې موږ ته دغه کامیابی نصیب کړي. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، خامخا امتحان براوستی کی پتاسو باندې په مالونو استاسو کې او په نفسونو استاسو کې خامخا برایزي. به سلسله ولي خپکه زړه ولي خپکه الله ویلي راځي بس امتحان برایزي. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، او خامخا وابوري دا کسانونا چې ورکړی شوی دی ورته کتاب مخکې ستاسونا. څوک دي؟ يهود نصارى اهل كتاب. ومن الذين اشركوا، او دا کسانونا چې شرک کړي دي اذى كثيرا، ډېری بدر دي. الله دې په تاسو لازم اوري. تعجب مکوا کچته یوځي کې ته انګريزان ویني يهود نصارى ویني ستا په دین پورې ټوغي کې ستا په پیغمبر پورې خاندي، هندوان پتا پورې خاندي، کوشش کوي مسلمانانو ته تکلیف ورکولو. نو بدی تعجب مکو رب العالمین موږ د مخ کې نه خبر کړیو چې دې سبکی او د حق پرسو سره کم چې مسلمانان دي په نوم باندې غو سره دا چل کوي. لکه یو خو الله د اهل کتاب خبره کوي او د مشرکانو خو واضح ده، خو چې حق دین دی بیانو نو دا بدعتيان او دا گمراه چې غلط منهج دا غوینه ګډوډ شوی دی هغه بر پاس استا سره به دښمنی کوي او تاسو سبب دی ردی وي. دې ځکه الله موږ له تعلیم راکړي چې تاسو به صبر کوئ. د صبر د رسۍ او د لمن د ګورې چې ته پرې نه دی. ځکه الله سوی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، كصبر کو تاسو او تقوا یو کړه فإن ذلك من عزم الأمور، یقینا د پخو کارونو ندي. کصبر کو تاسو زموږ په ملکونو کې غو بل ناشنا کار کی، لکه د انګريزانو په ملکونو کې چې په اسلام پسې سووي، په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې سووي، په قران پسې سووي. ازمنګ خلک راوځي چې د غریب سړي رکشي هغه ته ورواچي چې ته بین کې هغه نه ډاکې ما کېو ماتي کې غریب سړي سره گاډي هغه بل طرف واړي چې ته پولیسان غریبانان ولاړي په دغه لار کوڅه کې هغه سره مړ کی ټیرونو ته ورواچي، سکولونه بند کی، مدرسې بندي کی، کچه ته بیمار په امبولانس کې پروتي گاډي کې یا غریب نشي تله په لار مړ شي، کڅوک ځان له سودا راوړي یو سودا نه ملويږي، دکانونه بند شي. دا کومه طریقه شو؟ دا الټه خ نقصان ورکول دي مسلمانانو ته، الټه خ خرابول دي مسلمانانو. او کافرانو خدا غواړي موږ پوری وسومره خاندي وي بچ یو طرف ته موږ د دوی په دین پوری وخاندل، بل طرف ته دوی ځان له خپل نقصان ورکي. دا طریقه نه ده ګوره په اسلام کې دا مظاهره کول او دی روډونو تر وته او یو شی ماتول او بل شی ماتول او بوډونه او چتکړي او چغي وي او یو طرف ته دانګي او بل طرف ته دانګي. دا د مسلمانانو طریقه نه ده، نه د رسول په زمانه کې دا شی وي. د رسول په زمانه کې کله چې رسول په مکه کې کمزوري وکنه وي، په مدینه کې خو زور ورو، په مکه کې څومره ظلمونه شوي دي، څومره ظلمونه شوي، څومره اوچت صحابه کرامو سره ظلمونه شوي.
بلال رضی الله عنه دغه مری ته پړای چولو په لارو کوڅو کې ماشومان راخودو یو ورځ د رسول سم مظاهره کړي د روډ ته راوته روډونه بند کړي عملګری د ځن سره راويستي چې روزي د روډونه بند کړي د سامان ول ببل طرف واړوي چې دوی د کار نه خلاصي یو کنه غلي کی یو کنه د طریقه اسلام مونږ ته نه د خولې بلکې صبر وکړي د تقوا نه بکار اخلي. اوس د دینه بعد الله د يهودو بل مرز بیانې چې دوی حق پټ کړي دي او دې آیتونه موږ سره مخکې تیر شوی د يهودو مبارکي او ما د يهودو مبارکي تفصیلی خبره تل کړی و دلته به صرف ترجمه کوو. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب او کله چې واغست الله وعده دا کسانونه چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب لتبيننه للناس چې خامخا تاسو به بیانوي دا خلکو ته ولا تکتمونه او نه به پټوي دا فنبذوه وراء ظهورهم نغزار کوي هغه حق رستو د شاګانو خپلونه واشتروا به ثمنا قليلا او وای غست باغي سره لګ دنیا فبئس ما يشترون نبدي هغه شی چې دوی اخلي حق پټ کو د دنیا د پاره شاته گزار کو او دې آیتونه په دویمه سپاره کې سوره بقره په دویمه سپاره کې موږ سره تیر شیو. بل مرز په اهل کتابو کې داو چې کارونه به غلط کول بیا به دام غوښته چې زمونږ صفت تی وکړي شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر د يهودو د یو مسلې ته پوښتنه دوی غلط جواب ورکو بیا چې جواب غلط ورکو په دې مسلې کې خطا شو به چې وروته وې دې پیغمبر له پکارو چې زمونږ صفاتونه کړو چې موږ څومره غټ علما یو او څومره حق برسیو مسله موږ تاسو خو فخر کو تکبر کو. نن سبا د بس بدعتيان مولیان دوی مس موږ د خلک حق نه مني موږ په دې پلاني جماعت کې کارو کو پلاني علاقه کې کارو کو دا خبري وکي د بعضو خلکو کې دا مرض یو د په يهودو کې چې یو کار به نو کړي خو چې خلک زمونږ صفاتو کې خلک یو کار به غلط کو وي په دې غلط هم زمونږ صفاتو کې الله سوي لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ګمان مکه و پاکستانو چې خوشاليږي په کار چې دنیا کوي ويحبون ان يحمدوا او خو خیدا چې صفت وکړي شي دا غوي بما لم يفعلوا په کار چې نه دې کړي دوی فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب نګمان مکو په دوی باندې په خلاصېدو د عذابنا ولهم عذاب أليم او د دوی د پر عذاب درناک دی. ولله ملك السماوات والارض او خاص د الله د پر بچی د اسمانونو او د زمکې ده والله على كل شيء قدير او الله په شی باندې قدرت لرونکی دی. اوس په دې اخري رکوع کې به الله د مخکینی بعض موضوعګانی راوړي او د الله د معرفت دلایل به بیانوي لکه د سورۃ په اوله کې کته واستیادي سورۃ ال عمران په اوله کې الله د خپل قدرت نه ذکر کړي چې تاسو پیدا کوم د مور په خېټه کې تاسو له شکلونه در کوم کتاب مې نازل کړي او بعضی نور دلایل الله خولو او په اخر کې هم دې دلایل راوړي او د آیتونه چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاجر تر پاسې دوی او حدیث کې راځي رسول الله په تاجر تر پاسې دو او هغه وخت کې به د آیتونه لوستل د ډېر اوچته آیتونه د اخرنی آیتونه ډېر برکتی آیتونه د آیات کې دا وایي نو رسول صلی الله علیه وسلم جړل او جړل چې رسول هم د آیتونو تلاوت کړو به جړل بلار ته پوښتنه کوي یا رسول الله ولې ته جاړي وي په ما باندې نن شپه د آیتونو نازل شوي دي چې څوک ولولي او فکر پکې نه کوي نو الله دې تبا کوي او داغه لپاره تبعی ده چې څوک په دې آیتونو کې سوچ نه کوي. ډېر ناشنا آیتونه دي او ډېر برکتی او ډېر اوچت آیتونه دي د یاد کې د لولې خصوصا د شپې چې خوب را پاسې به لولې رسول هم بدل وستو ان في خلق السماوات والارض
یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې واختلاف الليل والنهار او په بدلیدو د شپه او د ورځ کې لآیات لأولی الألباب خامخا ډېرې نښې دي د پاره د صفا عقلونو والو. ځمکه اسمان کې سوچ کوئ د الله عظمت به تاسو ته یاد شي. د شپه ورځ الله بدلی په دې کې سوچ کوئ الله په دې کې ډېرې غټې نښې پرتې خو دا نښې د عقل د خاوندانو لپاره دي. تسوق دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا دا کسان دي چې یادوي الله په ولاړه او په ناسته وعلى جنوبهم او په اړخونو خپلو په هر حال کې الله یادوي که ولاړي که ناسي که سملاستي او که پراتی که هر څه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض او فکر کوي په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې. ما یو بیان کړی دی فکر او سوچ کول یو ورک شوی عبادت هغه بیان واورئ خو به کې ما تفصیلا د دې عبادت په باره کې خبره کړې ده. سوچ او فکر کول د الله د قدرتونو په باره کې سوچ او فکر کول د الله د عظمت په باره کې او دغه فواید او دغه طریقه موږ ټول هلته بیان کړي. خدا خلق د نیکان خلق سوچ کی په ځمکه اسمانونو کې به سوي ربنا ما خلقت هذا باطلا اے رب زمونږه ندی پیدا کړی ته دا بے فائدې یعنی دا کائنات او دا مخلوقات ته بیکار ندی پیدا کړی بلکې د دې غړ حکمتونه دې پیدا کېدو. سبحانك پاکی دستا د پاره فقنا عذاب النار نو سات منګه د عذاب دورنا. الله دا غوی نور دعاګانې مر نقل کړي دا یادې کې ډېر فائدمنې دعاګانې. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته اے رب زمنګا یقینا تجسوک ننباسی ورته نو یقینا نغدي وشرمو وما للظالمين من انصار او نشتی ظالمان لرئیس مددگاران. ربنا اے رب زمنگا اننا سمعنا منادیا یقینا منگا واوردو یو آواز کون کے ینادی للایمان چی آوازی کو دا ایمان طرفتا ان آمنوا بربکم چی ایمان روڑی بخپل ربانی فآمنا نو ایمان روڑو منگا ربنا اے ربا زمنگا فاغفر لنا ذنوبنا نو بخانو کمنگتا زمن د گناونو وکفر عنا سیئاتنا اوری جو زمننا بدیان زمنگا وتوفنا مع الابرار او ملک منگا سرد کامل نیکانو خلقو. پدی آیت کې ډېرې فائدې دي خو یو فائدې دوه به ذکر کو. یو ده چې خپل نیک عمل الله ته وسیله کولای شي. دوی سوي وی یا الله आवाज کون کې आवाज کو د څوک ته आवाज کون کې आवाज کوي رسول صلی الله علیه وسلم دی قران دی د دین دی आवाज د دین طرف د کو یا الله منګه ومنل دغه خبره منګه ایمان راوړ نو یا الله زمون ګناونه وبخه زمون بدیانی معاف کړه نو خپل نیک عمل الله ته وسیله کو. مطلب دا شو چې یا الله من پته ایمان راوړې دي نو د دې ایمان د لاسه زمون ګناونه وبخه. او جایز وسیله په درې قسمه ده. یو د الله نومونه او صفاتونه الله ته وسیله کول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها چې لکه یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قهار د الله نومونه غستلات یا الله ته رحماني یا الله ته ګناونه بخینو زما ګناونه وبخه دا الله ته وسیله کول. دویم
خپل نیک عمل الله ته وسیله کول. باندې یو دلیل دی او حدیث مونږ بیان کړم دی چې هغه 3 کسانو په غار کې ختی او د غار خوله به بند شي و نه هر یو خپل نیک عمل رایت کو چې الله ما دا چل کړی ته زمونږ نه سخت لري. درېمه وسیله یو ژوندۍ کس نیک عمل انسان ته ویل چې زما د پاره دعا وغواړه، دم جایز دی. لکه یوسف علی السلام رونو چې خپل پلار ته وی استغفر لنا یا الله پلاره د الله نه زمونږ د پاره د ګناونو بخانه وغواړه، جایز دی. نور بهم دلایل خو د مختصریت ساتي. د دین علاوه دا وسیلې کول چې الله د پیغمبر په واسطه راکې او د پلانی په مخه راکې د بدعت کې د ناراضي او دغه انسان نه غوښته بیا خو شرک دی. خو کته دغه انسان الله ته وسیله کې او غمړل چې د په واسطه راکې او د په واسطه راکې نو د بدعت ته د دې په شریعت کې هیڅ ثبوت نشته. او د نیکانو خلکو نه دعاګانې غوښته په دې کې ته یو فائدې ذکر کوم. علما دا وایي چې دعاګانو درخواست په نیکانو خلکو ته کې دی بعضو خلکو دې خبرې نه ټوغه جوړه کړي چې چا سره ملويږي چې دعاګانو درخواست یو بی دینه به ویني موز نه کوي، هغه کلونه به تیر شي موز باندې کې دوی ته دعاګانو درخواست د تر شي دعاګانو درخواست کې غریب غزل د اوسه پوری میاش دوی شو موز اعلان لري کړ ته د دعاګانو درخواست یو سړی چې ستاسو امیدي چې دا سړی دی بد الله په نس ګرانی دی بد الله په نس قیمتي وای وته زموږ پر دې دعا وغواړه. په دې کې شرک نه راځي، سړی ژوند دی او د دعا غوښتي او دعا غواړي د الله نه. بل فائدہ وتوفنا مع الابرار الا موږ د نیکانو خلکو سره ملک، یعنی د نیکانو خلکو سره د خپل اخري خاتمي غمي. بار بار موږ دا خبره کوو چې د اخري خاتمي سوچ کوو، ځکه چې رسول سمو چې پس مړ شوی باغې په دویم پر رپاسي په کوم حال کې چې مړ شو باغه حال به رپاسي. نو دې کې سوی وتوفنا مع الابرار یا الله موږ مړ کړه د نیکانو خلکو سره چې د قیامت پر ورځ هم دغه نیکانو سره رپاسو. د دعا غواړي د الله نه چې الله موږ له مرګ راولي د ایمان په وخت کې. الله سبحانه وتعالى زموږ اخري خاتمي په ایمان، او الله سبحانه وتعالى موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ د نیکانو خلکو سره یو، او الله دې زموږ حشر د قیامت پر ورځ د نیکانو خلکو په ډله کې وکړي. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، اے رب زمونږه راکې مونږ ته غسه چې وعده کړی د تا زمونږ سره په جبه د رسولانو ستا، یعنی پیغمبرانو مونږ ته ویلي چې الله به دا درکې دا درکې، الله مونږ ته راکې. ولا تخزنا يوم القيامه، او الله مشرمو مونږ په ورځ د قیامت. غټ شرم دغه چې آدم علیه السلام نو والا اخرنی کس پر ټول خلق ولاړی والله تا و شرمای، ټول خلق ته وی چې دا بدا کار کو. یا مطلب دام پکې د نراغه چې وسړی د کافرانو له دعوت ورکي د قیامت پورې چې وکړي د خپل جهنم ته روانو اعمال برابر نه ونو یلا مشرم موږ د کافرانو په مخ ځکه چې برته بیا وږي تاسو ایمان راوړي جنت بدر کې نن خو تاسو رواني دغه ته جهنم ته خو تاسو روان شو څومره غټ شرم دی. الله دې دغه شرم نه موږ ساتي. انك لا تخلف الميعاد، یقینا خلاف نکې د خپل لوز. فاستجاب لهم ربهم، نو دعا قبول کړه دا غوي د پر رب دا غوي الله ول دعاګانې قبول کړي. یو روایت کې راځي ام سلمہ رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه چې اې د الله رسوله چې الله خو په دې قران کې د هجرت تذکره کړې ده، خو د دې زنانو نوم خو بګینه نه غستې ځکه چې هجرتونه خو زنانو هم کړې دي، نو د دې زنانو تذکره به کولی نه راځي. الله دې ایت کې وی خلل دغه جواب دغه دعای قبول کړه څنګه انی لا اضيع عمل عامل منکم، چې یقینا ز نه بربادو ما عمل د عمل کون کی استاسنا من ذکر او انثى کنارینی یا زنانی. ام سلمہ سوی زنانو تذکرہ بکی نه
الله وی که نارینه دي او که زنانه دي خو چې نیک عملو کې موږ اجر ورکو. بعضکم من بعض، بعضې ستاسو د بعضو نه دي. فالذین هاجروا، نو هغه کسان چې هجرت کړی دی، واخرجوا من دیارهم، او ایستلی شوي دي د خپلو کورونو نه، واوذوا فی سبیلي، او تکلیف ورته ورکړی شوی دی زما په لار کې، وقاتلوا وقتلوا، او جنگونه کړي دي او وجلې شوي دي. لو کفرن عنهم سیئاتهم، خامخا رجوم بداغوی نبدیان داغوی، ولو دخلنهم جنات، او خامخا ننباسم باغوی جنت تجري من تحتها الأنهار، چې بيږي بلاندې د هغې نه ولي، ثوابا من عند الله، بدله د الله د طرفنا، والله عنده حسن الثواب، او الله چې دی د هغه سره ښایسته بدله ده. الله دې موږ ته هم دغه بدله راکړي. الله وی چې مسلمانانو ته کامیابی ده، کافرانو باندې به ذلت وي. د دنیا سپکاوی هم الله بیان کو، خو بیا هم د کافران ګرځي را ګرځي او ښه مست دي او تجارتونه کوي او یو ځای ته ځي او بل ځای ته ځي. نه کیدای شي که د بعضو مؤمنانو په زړونو کې دا راشي چې یاره دا څنګه د الله دشمنان دي، او نن سبا هم ګوره دا بعض دا خبرې کوي. ته وګوره دا انګریزان په امن او امان کې دي، جهازونه د دوی سره دي، هلیکاپټر دوی سره دي، کمپیوټر دوی سره دي، مزید او چرچی دی. الله ته ولې څه نه وایي؟ نو چې څوک په دوی باندې دوکه نه شي. ځکه چې دا بعض جاهلان دا وایي چې الله چاله مال ورکړي نو الله ورسره مینه کوي. ځکه څه وایي؟ یاره وایي چې ګوره څه چل به یې کړی چې الله به دومره مهربان دی. ښه که څوک غریب وي توبه، الله وایي چې ګوره څه ګناه به یې کړي چې داسې په عذابونو کې اخته دی. نو بیا خو د صحابه کرامو والعیاذ بالله غالبا غریبانانو یا الله ورسره نه لګېده نه، او چې څومره د کفر جړ دي د غټ کافران دي نظر وچورلو هغه مالداري وسم پوخاهم، ولې الله د هغوی سره محبت کوي. نو چې څوک په دې دوکه کې پرې نوځي، الله دا خبره وکړه: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دوکه دې نه کي تا لره اوړېدل راوړېدل د کافرانو په ښارونو کې. په دې دوکه نه شي چېرته دوی چې به د ښارونو کې اوړي راوړي او د سفر یې کوي او کته ځي او بره ځي. متاع قلیل، د دوی دا فایدې لږې دي، لږ فایدې ول الله ورکړي دي. ثم مأواهم جهنم، بیا ځای د اوسېدو د دوی جهنم دی. وبئس المهاد، او بد ځای تیار شوی دی د جهنم. و دې ته وکړي دا ټول مالونو والا جهنميان نه دي. لکه اوس که په زړه کې دا راشي چې الله وایي چې دا چې کوم په دې ملکونو کې اوړي راوړي سفر یې کوي را کوي، دوی به جهنم ته خدي کوي. بیا نیکان خلک، نیکانو کې هم مالداره شته که نه؟ نیکانو کې شته مالداره که نه؟ الله دې هغوی استثناء کوي. لكن الذين اتقوا ربهم، مگر هغه کسان چې یریږي د خپل رب نه، لهم جنات، د هغوی دپاره جنتونه دي، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي بلاندې د هغې نه ولي، خالدین فیها، همیشه به یې په هغې کې، نزلا من عند الله، میلمستیا ده د الله د طرف نه. د دې نیکانو خلکو میلمستیا به الله سبحانه وتعالی به خپله کړي. او ما یو بیان کړی د جنت طرف ته سفر، هلته موږ تفصیل بیان کړی چې الله سبحانه وتعالی په میلمستیا کې د جنتیانو له څه ورکوي. په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو یهودی راغی عالم و، وی الله به څه ورکوي د جنتیانو کله چې جنت ته ننوځي. نه اول چې کله میلمه چېرته هم لاړ شي نو دا کوربه وله داسې سپک غونته کې نری خوراک ورکوي، بادام او کاجو او نور سجده او داسې مخې ته کېږي چې لږه مشغول وي، او بیا وروسته به له روټۍ راوباسي.
نو دا جنتیان چې جنت ته ننوځي اول به الله سور کوي زیادة کبد النون د دې مهیده اینه چې ده په دې پورې یو ټوکړن خطي وړه غونته کې الله بوله دغه ورکوي دا بوله سره کړي ده بوله ورکوي او بیا د هغې نه بعد خوراک هغه غویي بوله الله په خوراک کې ورکوي د هغه غویي غوښه چې هغه په جنت کې دی اوس هم شتي په جنت کې او هلته چې خپل خوراک کوي او سورب شوی دی دا به الله حلالوي د دې جنتیانو دپاره کله چې جنتیان جنت ته ننوځي حلال به کړی شي د الله په حکم دا غوښه به تیاره کړی شي او جنتیان به یې خوري او د هغې سره به اوبه وله الله ورکوي یا څښاک به وله ورکوي تسمى سلسبیله چې د هغې نوم سلسبیل دی د دې میلمستیا ده د دې نه بعد بیا دوی خپله مرضي ده چې څه خوري او څه څکي دي ذکر الله نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار او هغه چې د الله سره دي غوره دي د نیکانو دپاره اوس په اخره کې الله د نیکانو اهل کتابو صفت کوي چې په اهل کتابو کې داسې نیکان خلک شتي نو په دې کې دعوت دی هغه اهل کتابو ته کوم چې ایمان نه راوړي چې تاسو نو دوی په شان ایمان راوړئ کنه وإن من أهل الكتاب أو يقينا باز دا كتاب ولونا لمن يؤمن بالله خامخا غسوق دي چيمان لري فالله باندي وما أنزل إليكم أو باغ كتاب چي نازل شده تاسوتا وما أنزل إليهم أو باغ كتابنو چي نازل كده شده غويتا خاشعين لله عجزي كون كدي اللاتا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ناخلي بايتنو دالا باندي لغا دنيا أولئك لهم مجروم عند ربهم دغكسان ددوي دپارا أجر ددوي دي بنز درب ددوي إن الله سريع الحساب يقينا الله زر حساب كون كدين وفي دي آخرين آيات الله سبحانه وتعالى ده كاميابي أسباب بياني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ایمان والو صبر کوي او کلک شي په صبر باندې یا ایمان والو صبر کوي او وینا کوي د صبر یو بلته اصبروا په خپل صبر کوي په نعمتونو په عبادتونو کې په مصیبتونو کې په امتحانونو کې دا مطلب دی د اصبروا وصابروا نور خلق تم د صبر وصیت او نصیحت کوي دا خبره به کوم د نپرته ده چې د دشمنانو په مقابله کې صبر کوي ورابطو او ځان وتړي دشمنانو ته ورابطو مرابطه دوه قسمه ده یو دا چې دشمن ته انسان په مورچه کې کینی او د بارډر حفاظت کول مسلمانانو د ملکونو چې کوم سرحدونه دي او بارډر دي الته چوکیداری کول په مورچه کې د ډېر ګران کار دی او ډېر اوچت عبادت دی ډېر ګران کار دی دنیا او وما فيها په دنیا کې چې څه دی او دنیا د دې نه دا غوره دي حدیث کې دا خبر رسول سم کړی چې مورچه کې کېناسته د مسلمانانو په بارډر باندې د دې لپاره چې د مسلمانانو حفاظت وشي د دنیا او دنیا کې چې څه دی نه غوره نو څوک چې د مسلمانانو د بارډرو حفاظت کوي الله سبحانه تعالی دغه حفاظت وکړي والله سبحانه تعالی دغه مرسته وکړي او خصوصا د دې سعودي عرب کم بارډر چې د یمن سره دی اولته زمونږ دغه مجاهدین رونه او د دې ملک د فوج د حوثیانو روافض او شیعاګانو سره جنگيږي الله سبحانه تعالی دغه مجاهدین کامیاب کړي او الله سبحانه وتعالى يقول فتح ورکی
او الله سبحانه وتعالی د غوی حفاظت کی چې د مسلمانانو حفاظت کی تاسو زمونږ د ملکونو د دې مسلمانانو د ملکونو چې څوک حفاظت کی الله سبحانه وتعالی د غوی حفاظت کی او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو ټول مسلمانانو ملکونو کې امن او امان راولي او لري چرته د مسلمانانو په ملکونو کې بدامنی نه پیدا کوي جو مرابطه دي ته وي چې جمعات کې انتظار کې منځونو ته یو منځو کې بیا ناس بل ته انتظار کې بیا بل ته انتظار ده وختي راځي جمعات ته دي ته رسول سم رباط ویل دي واتقوا الله اوریږي دلانا لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو او د دې سره چې د سورۃ ال عمران هم د الله په توفیق سره ختم شو ان شاء الله سبب د سورۃ النساء شروع کو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.